که د یو کس په کوم ځای کې امتحان وي او ته ټول هغه سوالونه څرګند او لیکلي ورکړې چې هغه ته په امتحان کې راځي، له دې دپاره چې ښه زده کړي او کامیاب شي، خو هغه یې نه زده کوي او هیڅ یې په قصه کې هم نشي، نو ته به څه فکر وکړې د داسې یو انسان په هکله؟ حتما به وایې چې ناپوه ده، که زده یې نه کړې وي نه وایي ناکامیږي، ناکامي ده. درود او سلام دی وي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د قیامت د ورځې د امتحان سوالونه څرګند کړي. هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به په ورځ د حساب له هر انسان سره جلا جلا سوال و جواب کوي او تر ټولو لومړی سوال به د لمونځ وي. فرمایل که چاته اول سوال آسان نو نور یې هم آسانیږي او که چاته اول سخت نو نور یې هم ورته سختیږي. چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې موږ ته فرمایي نو بیا یې د نه کولو هیڅ بهانه نشته. که ته مریض یې په ولاړو لمونځ نشي کوی نو په کېناستو باندې دې لمونځ ادا کړه، او که ته په کېناستو لمونځ نشي کوی نو په اشاره باندې دې لمونځ ادا کړه، خو د نه کولو یې هیڅ بهانه نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل بیا چې به کله الله تعالی په جنتیانو د خپل رحمت دیدار کوي نو ټولې پردې به ایسته کړی شي او د الله اول الفاظ به جنتیانو ته دا وي مرحبا بالصادقین، زه خپلو ریښتینو بندګانو ته ښه راغلاست وایم. ټول جنتیان به په سجده شي، الله تعالی به وفرمایي سرونه مو پورته کړئ، دا سجدې په هغې دنیا کې وي، دا جنت دی، دلته د نعمتونو څخه خوند واخلئ. السلام علیکم.